أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وزمانے جاہلیت کے مشرکین و کفار د عربو د ځان نه چې کوم دي بعض زناور به حلال ګرځول او بعض حرام ګرځول. کم څیزونه چې الله حلال ګرځولو هغه به حرامول او چې کوم به د الله حرامون هغه ته به حلال وي. نو اوس په دې آیاتونو کې د دوی په دغه جاهلانه رسم باندې رد دی چې دا حلال او حرام به هغه وي چې کوم الله د وحي په ذریعه باندې حرام او حلال ګرځولي. د دې نه علاوه کو څوک د ځان نه په پټو سترګو باندې د ابو او ابو اجداد په غلط تقلید بنا باندې حلال او حرام یو څیز ګرځي نو هغه به باطل او هغه به ممنوع وي. نو الله دلته فرمایي چې زما حبیب دوی ته وایا چې حلال خو هغه څیز وي چې کوم د وحي په ذریعه باندې ما ته راغلي دي. اوس چې کوم څیزونه تاسو د ځان نه حلالوي یا حراموي نو هغه خو ما ته په وحي باندې نه دي راغلي. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. تو ته وایا زما حبیبا چې نموم زه فی پدی کتاب کې پدی قرآن کې یا ما اوحی الی یا هغه څیزونه چې کوم داغي وحی ماته شوی دا محرما هغه هو زمونږ چې دا حرام دي. وی هغه څیزونه چې کوم تاسو په ځان باندې حرام ګرځولي دي د وحی په ذریعه باندې ماته دا خبره نه راغلي چې هغه څیزونه حرام دي په هغه چا باندې طاعم چې هغه له خورون کې وي یطعمه هغه څیز چې کوم هغه خوري. گویا خورون کې انسان چې کوم څیز خوري او هغه څیز تاسو د ځان نه حرام کړی دی نو هغه څیز په وحي کې نموم. گویا هغه وحي کې نشته د هغه څیز حرمت په وحي کې ماته نه راغلي دا تاسو د ځان نه هغه څیز په ځان باندې حراموي او په نور خلقو باندې. البته کم څیزونه چې حرام دي او د وحي په ذریعه باندې ماته داغي پیغام راکړی شوی دی نو هغه دا دی چې الا ان یکون میتتن سوای د هغه چې هغه څیز مردار وي. مردار چې کوم دی هغه حرام دی. هغه زناور چې په خپل طبي مر باندې مړ شو بغیر د ذبح نه هغه مړ شو هغه مردار دی. او دم مسفوحا او یا وینا بدون کې وینا بدون کې چې کوم دی هغه سیال وینا چې کوم بدون کې وی اغم چې کوم دی هغه حرام ده. او لحم خنزیر او یا غوښه د خنزیر دام حرام ده. نو فانه رجس او دا خنزیر خو چې کوم عین نجس دی. بعضی مردار سیز چې کوم دی دا غي نور سونه خلق فیدی اغستی شي دا غي سرمن چې کوم دی د باغت وکړي شي نو هغه بیا استعمالول شي. لیکن د خنزیر چې کوم دی هر یو سیز کاغه
داغه غوخه ده که داغه ډوکی دي که داغه سرمن ده نه هغه چې کوم دي خرڅولی شي او نه ته نه څه فایده اخیستلی شي. لهذا خنزیر چې کوم دي دا نجس العین دی، بالکل ګنده او پلیت دی. او یا هغه او فسقن چې کوم سي دا نافرمانه په باعث باندې او د نافرمانی د پاره یا د نافرمانی په وجه باندې اوهل لغیر الله به اوچت کړی وي ما سوا نامه د الله په هغه زناور باندې د ذبح په وخت کې، نو هغه حرام او مردا هغه حرام دي، هغه چې کوم دي خوړی نشي. نو لهذا دا اوس دلته دا سلوس زیات شو، مردارا وینه بدون کې او دغه شان غوخه د خنزیر یا هغه زناور چې داغي د ذبح په وخت کې د الله نه ما سوا د بل شانوم اغستل شي د بت په نوم باندې یا د نور مخلوق په نوم باندې، نو دا سلور خودل ته بیان شو. خودل دا مراد چې بدا سلور حرام دي او نور حرام نه دي. نور آیاتونو کې مزید د نور سيزونو د حرمت ذکر راغلي دي، دغه شان احادیث کې هم د الله پیغمبر د بعض زناورو د غي د حرمت ذکر کړی دي، خودل ته صرف دا سلور ذکر شو. اوس الله فرمایي چې کوم دا حرام سيزونه دي چې هغه وینه دا مردار دا وخه د خنزیر دا یا هغه زناور چې پاغه باندې نامه د ذبح پټیم کې د ماسوا د الله نه د بل چا غستری شوی دا حرام دي. حقوق او شریک مجبور شو خوراک تا لاچار شو، گویا حلال سیز وته ملاویږي نه او دغه د کې دی د خوراک ته محتاج شو د لوګي نه هلاکیږي. داغه د پاره اوس استثناء ده چې فمن اضطر غیر باغ، پس هغه کس چې هغه مجبور شو لاچار شو خوراک تا دومره لوګه پراله چې اوس هغه ملکیدو والدي، لہذا دغه دی چې اوس حلال سیز نشته، نو د پاره دغه حرام سیز نه خوراک په دې شرط باندې با دغه حرام سیز نه خوراک کولی شي چې غیر باغین چې نوې سرکشي کوونکې نافرمانی کوونکې ولا عاد او نو یعنی غیر باغین دلته داري چې د خواهش طلب د پاره نه خوري، تر دا داسې دي ته خواهش دي نو ځکه خوري. غیر باغین نه بعد سرکشي په بنا باندې نافرمانی بنا باندې بداغي خوراک نه کوي، ولا عاد او نه بد حد نه تجاوز کوي، ګویا د ضرورت نه زیات دومره خوراک به کوي چې پاغي خوراک باندې دو هغه جون باقی پاتې شي، ځان په مړی نه قدر ضرورت چې کندي داغي نه به خوراکو کی. نو ان ربک غفور رحیم، پس بشک رب بخون کی دي او مهربان دي. کوی دا دغه کې دا مردار سیز چې کندي دا الله پر رحم او کرم د پاره چې کندي هغه جایز شو او الله بدته دی باندې ګرفت یا سزا ول نه ورکي. او دا خدا دلته هورت او شو د هغه چې کندي د ځان نه یو سیز په ځان باندې حرام کړي او حلال کړي، دا غیر د شو چې هر هغه سیز به حلال یا حرامي چې کوم د وحي په ذریعہ باندې د الله د کتاب کې د الله پیغمبر بیانو کې هغه سیز به حلال او یا حرامي. او په دې بعض قومونو باندې يهوديانو باندې داوی به تور سزا عارضی بعض سيزونه بعض زناور چې کوم دي داغي بعض حصے هغه حرام ګرځیدلې وي، هغه داغي د بغاوت او د شرارت په بنا باندې د سرکشي په بنا باندې به تور سزا هغه باندې هغه زناور خوراک یا دا زناور صد بدن سے حصہ داغي حرمت پاغي باندې لازم شوی دي، هغه يهوديان دي. وعلى الذين هادو او هغه کسان چې هغه يهوديان دي، نو الله موږ حرام کړو دي باندې موږ کل ذی ظفرن هر هغه زناور چې خاوند د نکونو دي اوخ وغیرہ دا ټول چې کم دي نکونو والا زناور دي، لہذا دا زناور په دې باندې به تور سزا حرام کړی شو. او دغه شان ومن البقر د غواګانو نه والغنم او د ګړي بيزي یعنی ګډو چيله وغیرہ دا قسم غنم کې راځي، نو دا غنم او بقر دا په حرامنا علیهم د دې غواګانو او د دې ګډو بيزو بارکه فرمای چې حرمنا علیهم شحوبهما، حرام کړم په دې باندې د دې بقر د غواګانو او د چيلو چربي وازګه، کما وازګه چې دغه
غواګانو یا دا چیلې په بدن باندې بوا هغه وازګه چې کم دی په دوی باندې حرام ګرځولې شی وا خو په هغه کې اوس استثناء کوي چې کوم وازګه باندې د پاره حلال وا نو هغه بارکه ذکر کوي چې الا ما حملت ظهورهما مگر سوا د هغه چې پورته کړی وا هغه وازګه شاګانو د دي کوی چې کوم وازګه د بقر د غوا او یا د چیلې په شا باندې وا نو هغه ولا حلال وا او الحوایا او یا هغه چې کوم د کلمو باندې سره لګیدلی وا او مختلط بعظم او یا هغه چې هغه کما او ډکو سره یو ځای وا نو دا وازګه دوی د پاره حلال او باقی چې کوم دی هغه په حرام ګرځول شي وا او د دې د حرمت د څه وجنه الله دا بیان کوي ذالک دا حرمت اذا کم زناور په يهوديانو باندې یا دا غي د بدن څخه حصہ دا عارضی په دی باندې حرام کړی شی وا د دوی دا جزایناهم دیلا د سزا ورکول په وجه باندې ببغیهم د دوی د شرارت او د سرکشه او نافرمانی په وجه باندې چې دوی انبیاء کرام نه حق قتل کول دوی چې کم دی دا خنزیر دا سور وخه به خوړه دغه شان سودی معاملات به کول د خلکو مال به نه حق خوړه دغه شان د دې بغاوت او سرکشه بنا باندې دوی باندې داسې جنا حرام ګرځیرو الله و انا لصادقون بشک خامخه منګه رښتیاو او رښتیا وایونکیو اوس الله خپل پیغمبر ته فرمای خپل د حلال او د حرمت بیان دوی ته بیان کا چې دا سیز حلال دی دا حرام دی وضاحت وتخو کا که بیا هم دې ستا خبره ته دروغ وي د وحی نه انکار کوي فإن کذبوک نو کو دوی ته نسبت د دروغ کوي چې دا حلال او حرام ته د ځان نه ویو مونږ چې کوم حلال او حرام ګرځول دي هغه حلال او حرام دي نو الله ای حبیبا فقل پس بیا دوی ته وایا چې ربکم رب تاسو ذو رحمت واسعه خاوند رحمت وسیع رحمت والدی په دنیا کې پارچا باندې رحمت کوي کو څوک داغه پیغمبر خبره منی او کنه منی څوک الله د الله پیغمبر باندې ایمان وروړي او کنه وروړي دنیا کې الله ارچا باندې وسیع رحمت والدی ارچا ته ډیل او مهلت ور کوي داغه رحمت وسیع دی داغه رحمت کافرانو ته دنیا کې شتا او مؤمنانو ته هم شتا اخرت کې بیا چې کم دی د الله رحمت صرف مؤمنانو ته خاص وي او کافران به التبیا محروم وي نو دنیا کې د الله د رحمت د یو خاص حکمت بنا باندې دی چې هغه حکمت دا چې الله دوی خپل بندګان ته ډیل ور کوي مهلت ور کوي ولا چرا سمدسي په ګناه باندې نسینا سمدسي ولا سزا نه ور کوي ډیل او مهلت ولا ور کوي دا د الله د رحمت هغه تقاضا ده چې دی خلکو ته ډیل او مهلت ور کوي خو چې کله الله دوی په خپل گرفت کې واخلي او عذاب کې گرفتاری نو بیا غوري د الله د عذاب نه یو مجرم قوم هغه ځان خلاصولې نشي الله ولا يرد بأسه نشي رد کولې عذاب د الله عن القوم المجرمين د قوم د مجرمانو نه چې کله یو قوم مجرم د الله په گرفت او عذاب کې راغی او هغه عذاب کې دی گرفتار شو نو بیا د هغې نه دي سو خلاصول هغه د دنیا عذاب دی او هغه د آخرت عذاب دی بیا به دی دغه عذاب نه خلاصېدو والا نه وي قل ای زما حبیب اوایا لا اجدو چې زه نه مومم فی په کتاب کې ما اوحی هغه چې کوم ماته هغه چې کوم وحی کولی شي الی ماته محرما دینه مخکې طعاما لفظ محذوف دی یعنی خوراک حرام علا طاعم و خوراک کون کی باندې یطعمه چې کوم هغه کم سیز خوري زه په د وحی پذریا یعنی په خپل الله په کتاب کې دا سیز حرام نوی نما چې کوم تاسو د ځان نه یو سیز حرام کړی دی الا سوا د هغه ان یکون میتتن چې وی هغه مرداره او د مسفوحا یا وینه بدون کې پدې کې منجمد وینا لکه اینشولا دا پکې نه ده هغه حلال ده بدون کې وینه چې کومه ده هغه حرام ده او یا چې کوم دي لوګون ته وینا هغه اډو کې سره وخت سره لګېدلی وي هغه حلال ده او لحم خنزیر او یا غوخه د خنزیر د سور غوخه دام حرام ده او سور بارکی فانه رجس پس بشک دا سور چې کوم خنزیر
دا خو بالکل نجس العین دی او ګنده دی. او فسقن او یا هغه چې د نافرمانی په وجه باندې اهل لغیر الله به پورته کړي شي نامه غیر د الله نه د هغه زناور د ذبح په دوران کې. فمن استر پس هغه کس چې هغه مجبور شو لاچار شو د حرام سیز خوراک تا غیر باعد او نی سرکشی کوونکی ولا عاد او نه د حدنا تجاوز کوونکی وي نو بیا فإن ربک پس بیا کدی اخری پس بشک رب یاستا غفور دی بخون کی دی رحیم او مهربانی کوونکی ذات دی. وعلى الذين هغه کسانو باندې هادو چې يهوديان دي حرمنا حرام کړیو مونږه کل ذی ظفر هر هغه زناور چې خاوند نکونو دي ومن البقر او د غوانا والغنم او د ګډ او چيله وغیرہ نه حرمنا حرام کړو پاغوي علیهم پاغوي باندې شحومهما وازګه د دی د غوا او د چيله الا سوا د هغه ما حمل الظهورهما سوا د هغه وازګه چې هغه پورته کړی وي شاګانو ددو ان ګوي د دې په شا چې کوم وازګوي هغه نه او الحوایا او یا لګیدلی وي کل موسر لګیدلی وي او مختلط بعزم ایام لو شیوی ګډ ور شیوی اډکو سره نو هغه وازګه حرام نه ده. ذالک جزایناهم ببغیهم دا سزا د تحریم د دوی جزایناهم دا تحریم د دوی چې کوم دی او دا حرمت دوی باندې دا د دوی د سزا ورکول په وجه باندې ده ببغیهم د دوی د سرکشی په وجه باندې. وإنا لصادقون او بشک خامخا مونږ رښتینی فإن كذبوك پس کدا يهوديان تکذیب کوي دا کافران تکذیب کوي استاد خبر نو فقلت وتوایا چې ربکم رب تاسو ذو رحمت خاوند رحمت واسعا چې دا رحمت د الله ډیر وسیع دی کوشاده دی ولا يرد بأسه او نشیرت کولی عذاب د الله تعالی اسو عن القوم المجرمين د قوم د مجرمانو نه. قل اے زما حبیب او ایدویتا چې لا اجد ذنمما فيما اوحي الیا پاغه کې چې کوم وحی ما تکړه شوی دا محرما یوسیز حرام علی طاعم په خوراک کوونکی باندې یطعمه چې کوم هغه خوراک کوي الا ان یکون میتتا سوای دا هغه کاغه مردار وي او دم مسفوحا او یا وینه بدون کې او لحم خنزیر او یا غوخه د خنزیر فانه رس پس بشک دا خنزیر چې کوم دي سور دا ګندا او نجس العین دی. او فسقن او یا د نافرمانی په وجه باندې اوهل لغیر الله به چې اوچت کړی وي او پورته کړی وي نامه ما سوا د الله دغه زناور د ذبح په وخت کې. فمن استر پس هغه کس چې هغه مجبور شو لاچار شو د دې مردار سیس خوراک کولو ته غیر باغین او دی دا سرکشی کوونکی او نافرمانی کوونکی نوي ولا عاد او نه د حد نه تجاوز کوونکی وي نو فإن ربک غفور رحیم پس بشک رب ستا بخونکی او مهربان دی. وعلى الذين پاغه کسانو باندې هادو چې يهوديان غزيدل دي حرمنا حرام کړی دي مونږه کل ذی ظفرن هر هغه زناور چې خاوند نکونو دي ومن البقر او د غواګانو نه والغنم او د شیره حرمنا حرام کړی دي مونږ علیهم پدوی باندې شحومهما وازګي داغي الا سوا د هغه وازګي ما حمل الظهورهما چې پورته کړی دي شاګانو د دوی وې داغي په شاګانو باندې وي او الحوایا یا په کلمو باندې وي او مختلط بعزم او یا یو دی شوی او ډکو سره نو ذالک دا تحریم جزایناهم دا سزا مونږ له ورکړه ببغیهم د دوی د سرکشی په وجه باندې وانا لصادقون او بشک خامخا مونږ رښتینی یو. فإن كذبوك پس کدوی نسبت د دروغ کوي تا ته استاد خبرو ته دروغ وي نو فقلت وتوایا چې ربکم رب تاسو ذو رحمت خاوند رحمت واسعه وسیع رحمت والده او ولا يرد بأسه او نشرت کولی واپس کولی عذاب د الله تعالی یا لری کولی نشي لری کولی عذاب د الله تعالی عن القوم المجرمين د قوم د مجرمانو نه.